اکتوبر کال 2009 کې د پیښور کوچی بازار چاودنه کې د سلونه زیات تنان وجل شوي او تر 250 پورې ژوبلو. شهزاد خان هغه وخت 22 کلنو. دغه بازار کې د منیاري دکانو هم دغلته بل طرف ته د مشر رور خپل د منیاري دکان کې ناستو چې غرمه 12 بجې چاودنه شوه. وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې نوموړی وایي دغه چاودنه کې د معمولی زخمی شوی مشر روري وجل شو او د دې ټول کاروبار تباه شو. بس وقتی طور باندې هغه چې کم یو 2-3 کالو تیر یو مسله وه دماکو شوه، د مالونه تباه شول، رور پکې لاړ دومره حل پورې چې د کفن پیسې هم نه وي. نو एकदम اسانه تاسو ته خو ما پیله ځلې وویلې چې یو قیامت و. قیامت باندې هر سړي خپل نفس سره غمي، ما سره د خپل رور غم. شهزاد خان وایي د دغه پیښې نه 8 میاشتې وړاندې د رور واده کړو او د مرګ نه 4 میاشتې پسې زوی اوزېږېدو. وایي چاودنه کې د دوی دواړه دکانونه په مکمله توګه تباه شول، خو د حکومت نه ورته هغه وخت صرف 15 لکه روپۍ ورکړې شوې وې. زیاته د دې پیښې په وجه د دوی د ماشومانو تعلیمونه متاثره شول او د بیمارۍ په وخت علاج کې هم فرق راغلو. خو شهزاد خان د خپل وجل شوي رور میرمن ځان ته په نکاح کړه. نو وایي د دغه ماشوم تربیت دلکه د خپل زوی کو. پوهان وایي د ترهګره پیښو ښکار شوي تنان ذهني، اعصابي او نفسیاتي مسلو سره مخ وي. هغه کې انزایټي ډیپریشنز ډیر دي، تشویش راځي، وسوسې راځي، یره راځي، خفګان راځي، دا ونشي هغه ونشي، دا پیښه ونشي هغه پیښه ونشي، خوب نه، بېچیني، بقراري، انزایټي وي. یو ډیپریشن چې هغه لکه خپل خوږ د لاس ورکړي، زوی شو، پلار شو، بچی شو، هغه د لاس ورکړي، اقتصادي نقصان شوي، نو هغه یو لاس وي ډیپریشن ته لاړ شي. ډاکټر میا افتخار حسین وایي د ترهګره پیښې ښکار شو ته دغه پیښه د فلم په شان بیا مخې ته کیږي. که د دې نفسیاتي علاج په وخت نشي نو د په وینا مرض کې نور اضافه کېدای شي. څېړنیزې ادارې پیپس پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز د 3000 نه زیات تنان ترهګره پیښو کې د وجل کېدو په وجه 2009 د پاکستان تر ټولو خونړی کال بللی دی. خو د یادې ادارې تر مخه د 2000 نه را په دې خوا 23 کلونو کې پاکستان کې د 70,000 نه زیات تنان ترهګره پیښو کې وجل شوي دي. حالانکه کور کې هم د رور خبره بیخي دویمه چې مورکۍ مې ده هغه هم دا خبرونه کې ولې چې زمانه زیات د هغې زړه خفه کېږي، د هغې اولاد بس ما ته رور مخې ته کېږي. ته چې کم یو محفل کې یا دلته دماکه شوی او ستا پکې رور شهید شوی نو خو چې په چا باندې تېر شوي هغه ته پته لګي. زه یم یار بس صحیح ده مه دماکه وه، هغه الله پاک ته خوښ و واخیستو. زه هغې ټاپک باندې بس بیخي خبره م. شهزاد خان زیاتی 4-5 کاله په دې بازار تیرېدلو حوصله نه لرله. اقتصاد هم ډېر خراب و. خو اوس 8 کاله کېږي چې د منیارۍ دکان بیا پرانیستی دی او یو ځل بیا په خپلو خپو ودرېدلی دی. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس اف امریکا ډیوه، پیښور.